درنو لیدونکو زموږ د دې اونۍ د سرنوشت خپرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ بحث په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز اغیزې. په خپرونه کې میلمه لرو د ولسي جرګې پخوانۍ غړي په کاناډا کې د افغانستان پخوانۍ سفیره او د ښځو حقوقو فعاله شینکۍ کړوخیل صاحب ډېر ښه راغلاست. غواړم چې لومړۍ پوښتنه پیل کړم چې کم 2 کاله اوس په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی. غواړم پوښتم چې اصلي دلیل دغه بندیزو څه دی او تر کله به دا بندیزونه دوام وکړي ستاسو په نظر؟ سلامونه تاسو ته او د پروګرام محترمو کتونکو ته. معلومدار د نجونو زده کړې یو بنیادي مسله د افغانستان د نجونو میرمنو لپاره او همدارنګه د افغانستان لپاره دا ډېر یو حیاتي موضوع ده چې متاسفانه په څو لسیزو کې د ځینې بدلونونه چې راځي همیشه داسې مسایل پیښیږي چې د ښځو په ژوند باندې ډېره منفي اغیزه کوي. خصوصا دا ځل بیا افغان میرمنې هم له کار نه منع شوې، هم د سفرونو څخه او هم د زده کړو څخه، چې دا یو بشري حق ده، یو بنیادي حق ده، اساسي حق دی د هر انسان ده. خو متاسفانه نجونې منع دي. زما په اند باندې یو داسې یو تعداد هغه سنتي مشران دي په د طالبانو په حرکت کې چې مغسې فکر کوي، دوی په فکر باندې ښځه د تعلیم حق هم نه لري او دوی فکر کوي چې ښځه مغه یا د کور ده یا د ګور دپاره ده، هغه د کور چاپېریال کې باید مصروف وي، مالته بوخته وي او که ډېره مو غواړي چې کومې زده کړې وکړي هغه هم دومره باید زده کړې وکړي چې صرف هغه خپل عبادات وکړی شي، نه دا چې هغه وکړی شي صاحب د نظر واوسي، نه دا چې هغه وکړی شي دغه تعلیم یا دغه زده کړې په اساس باندې تصمیم نیونکي واوسیږي او یا دا چې د افغانستان لپاره خپل رول او مسؤلیت ادا کړي. دوم دا چې دوی په هغه کومه سیاسي مدرسو کې چې په پاکستان کې دوی درسونه ویلي، زما په نظر باندې د سیاسي هغه مدارسو چې همدغه رقم مسایل کې مطرح شوي دي په غلطو روایاتو باندې، په ضعیفه روایاتو باندې دوی ته دغه ذهنیت ورکول شوی ده چې دوی کولی شي چې ممانعت د نجونو د تګ ښوونځي ته وکړي. ګل سواد زه تبصره په دې باندې کېږي چې ګویا کیدی شي چې د نجونو منع کول تعلیم څخه دوی به غواړي چې په دې کې یو سیاسي ګټه وکړي او دنیا نه وغواړي چې اما زه فکر کوم چې دا په دې شکل یو بهانه ورو په ورو هغه خپل هغه د لاسه ورکړي، رنګ د لاسه ورکړي، ځکه چې معلومیږي چې یو تعداد طالبان د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، ځکه چې دوی لپاره هم د دوی بقا، د دوی د حکومت تداوم، دوی غواړي چې مثلا هغه نرمش وښیي په خپل دریځ کې، نجونې وکړی شي ښوونځیو ته ولاړ شي او همدارنګه دنیا سره په تعامل کې داخل سي. نو په آخر ورځ کې غواړم داسې ووایم چې هغه مشران چې فعلا تصمیم نیونکي دي او ډېر محدود کسان دي، شاید 5-6 نفره وي، نو هغوی اصلا دوی خپله مخالف د نجونو د زده کړې دي او په یوه بهانه په بله بهانه باندې تر اوسه پورې نجونه منع کړي چې باید درس ته ولاړې نه شي. څه فکر کوئ تر کله به دا دوام وکوي دا بندیز؟ یعنې داسې کوم د حل لاره ورته وینئ که نه په همدې شکل به دوام وکړي، یا هغه کسان چې ډېر افراطي او بنیادي فکر لري طالبانو په منځ کې د ښځو په هکله باندې همدا فکر به په طالبانو کې حاکم وي؟ دغه کسان دي چې دوی لپاره هېڅ مهمه نه دي. دوی فکر کوي چې د طالبانو مشر ځان ته یو محافظتي قطعه جوړوي، دا د لوی بنادرو عواید هم لاسته راوړي. دوی غواړي چې یو چې د مخصوص کسان چې دوی په قدرت کې وساتي، هلته له ویرې نه کابل ته هم نه راځي، مرکز خپل قندهار انتخاب کړی، هلته خپل حکومت په هغه رقم چې دوی غواړي مخ ته بیایي. هغه یو تعداد افراطي کسان چې دوی په ډله کې دغه خوشحاله ساتلي، باقي ورته هېڅ مهمه نه ده، دنیا تعامل کوي که نه کوي، دوی لپاره هغه د مسایل اصلا مهمه نه دي. اما معلومدار هغه کسان ته مهمه ده چې دوی پیږي چې د بین‌المللي ټولنې بدون د حمایت یا د هغوی کومکونه دوی نشي کولی دوام پیدا کړي. بل دا چې دوی په بین‌المللي سطح رسمیت نه لري، مهمه کرسۍ دوی ته سپارل شوي نه دي، په بین‌المللي مهمه کنفرانسونو کې دوی ته دعوت یا ونډه نه ورکول کېږي. دغه ټول مسایل دي چې دوی نشي کولی زیات دوام وکړي. او بل طرف نه افغانستان کې یو بد بشري ناورین را روان ده چې دغه مدیریت یا مهار کول هم د طالبانو په وس کې پوره نه ده. یعنې دوی باید چې له بین‌المللي ټولنې څخه کومک یا مرسته وغواړي. نو دغه په خاطر باندې دغه کسان کولی شي چې په دې کې داخل د اقدام شي او شاید هم کړی وای، خو زه فکر کوم چې یو دریم لاس دی چې ممانعت دې کوي چې همدغه سختریزه په خپل ځای باندې پاتې شي، دوی په منځ کې یو بې اتفاقي رامنځته نه شي.
نو یوازینی لار دا ده چې بین‌المللي ټولنه هم خپل فشار نور باندې زیات کړي او بل دا چې مغه داخل کې یو بدلون راشي او دغه کسان له دندې نه ګوښه کړي یا له واک نه ګوښه کړي تر څو پورې وکړی شي چې د دې په حکومت یا پالیسیانو کې بدلون راشي. او دغه د رسمیت د نه پېژندو مسله طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي د نړۍ په سطحه باندې هېڅ هېواد نه دي په رسمیت پېژندلي. فکر کوئ چې په یو شکل باندې دغه د ښځو مسله د زده کړو بندیز دوی غواړي یو امتیاز ترلاسه کړي له همدې لارې نه ځکه که په اوایلو کې ځینې بندیزونه یعنې د نن په پرتله باندې لږ څه کم مګر وروسته طالبان نور هم پسې سخت شول حتی ښځې له کار هم په ډېرو ځایو کې منع کړلی. فکر کوئ چې دوی غواړي له همدې لارې د یو امتیاز واخلي نړیوالې ټولنې نه؟ نه فکر ځکه شروع کوم داسې یو فکر کېده ځکه چې دنیا فکر کاوه چې گویا طالبان چې داسې سختریزي کوي گویا یو ورځ به دوی د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي نو دې لپاره که دوی یو شی به دی چې موږ په رسمیت وپېژني اما شاید یو تعداد له هغو لپاره چې مثلا نسبتا نرمتره فکر کوي یا مختلف فکر کوي کېدای شي د هغوی به غوښتل چې دې نه په شکل د یوه ابزار یا وسیلې استفاده وکړي اما هغه څوک سختدریزه ستا سنتي او کلیوالي افکارو مشران چې دوی لري هغوی مطلق هم دغه فکر کوي چې دا ورته مهمه نه ده چې دنیا په رسمیت پېژني که نه پېژني ځکه چې افغانستان شاید ورته نور مهمه نه وي شاید افغانستان ولس ورته مهمه نه وي دوی لپاره دوی خپله مفکوره او عقیده او هغه څوک چې دوی پلویان دي د هغوی ژوند کې مثبت بدلون راغلی امکانات ورته برابر او دوی کولی شي چې خپل ژوند مخ ته بوځي باقي دا چې ملت څومره له لږې او له تندې او له غربت او بېچارهګۍ سره مهم نه ده اصلا مهمه نه ده. او دغه دریم لاس موضوع ځکه یو تعداد ستاسو په اند غواړي چې د ښځو ته تعلیم اجازه ورکړي اجازه ورکړي یو تعداد افراطي ډله ده چې هغه نه غواړي بیخي بالکل ولې دریم لاس منظورم دریم لاس څوک دی او دا څومره نفوذ لري چې همدغه افراطي اړخ قوي وساتي تر څو ښځې اجازه ګورئ که موږ وغواړو که ونه غواړو د افغانستان په دغه 4 لسیزو جنګ کې د منطقې استخبارات کېدو هغوی د خپل اهداف د لپاره افغانان وکارول ځکه چې که هغه منطقوي رقابت و که هغه ځینې د افغانستان نه یېره درلودله د افغانستان منابع مسله وه هر مسله چې مختلف مسایل دي چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلکو ته متضرره شو که موږ وغواړو که ونه غواړو ایران او پاکستان مطلق د افغانستان په دې 4 لسیزه تحولاتو کې دوی لاس درلودو دوی خپله مهرې درلودلې دوی خپل ادرسونه درلوده او هغوی سره هم کومک همکاریانې کولې دغه لاس چې زه وایم په دې کې پاکستان کاملا لاس لري ځکه چې هغوی په هیڅ صورت نه پرېږدي چې د طالبان منځ کې یو داخلي اختلاف دی اوج ته ورسېږي چې دوی سره ټوټه شي دوی ته همدغه ذهنیت ورکوي چې که تاسو سره په اصطلاح مخالف دی یو بل شی کېدای شي تاسو له بینه لاړ شئ اما ستاسو بقا باید تاسو په اتحاد یووالي کې ده اما تاسو موږ تاسو ولیدل چې څو نفر که هغه ښاغلی سراج الدین حقاني و که همدارنګه ښاغلی عباس ستانکزی و حتی عبدالسلام حنفي و که نه دوی خپل هغه دریځ وښوده یا ملا یعقوب په شکل د اشکال هغه خپل هغه نارضایتي اشکاره کړه چې دوی له د فعلي واکمن څخه خفه دي او ورته اشاره یې وکړله اما وروسته بېرته ارامه شو یعنی یو بل دریم لاس به داسې په دوی باندې دا فشار راوړي چې تاسو به یو بل په خلاف نه درېږي او تاسو به سره یو ځای پاتې کېږئ نو دا که فقط د منطقې د استخباراتو ګټې نغښتې دي نه د افغانستان نه د افغان ولس او نه د طالبانو د حرکت ځکه چې په دې کې هم څومره چې دوی ولس په تنګ کې مغمره ولس سره دوی فاصله زیاتېږي او دوی له ناکامي سره به مخ کېږي اما اساسي پوښتنه دا ده ځکه چې طالبان نه غواړي ښځو ته د کار اجازه ورکړي تحصیل اجازه ورکړي د استخبارات د منطقې هم دا نه غواړي چې ښځې تحصیل وکوي ډار څه دی ولې یعنی که ښځې تحصیل وکوي د دې ضرر به طالبانو ته څه وي د حکومت ته به ضرر څه وي اصلي پوښتنه دا دی که نارینه تحصیل کوي ضرر یې نشته دی که ښځې تحصیل کوي دا به څه ضرر ولري ولې ګوره د دنیا تجارب او هغه په اصطلاح تحقیق چې شوی ده هغه ملکونه ښه پیشرفت کړی او چټک پیشرفت یې کړی چېرته چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه‌ګذاري شوې ده یعنې دا د دنیایي تجربه او معلومات دي چې باید موږ پوه شو د افغانستان دښمنان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي که چیرې غواړي چې افغانستان مهار کړي که چیرې غواړي افغانستان په شا باندې وتمبوي که چیرې غواړي چې افغانستان دوی کنټرول باندې راسي د افغانستان نیمایي نفوس ښځې دي کله چې هغه له واکه رنګوخه شولې محدوده شولې کنټرول شولې خود په خود د
یعنی ورته زمینه د دوی د مداخلې ورته زیاتوي. دوم، معلوم دار یو باسواده مور یا باسواده زوی یا لور روزي چې هغه به د افغانستان په ملي ګټو باندې فکر کوي، هغه په واقعي اسلام باندې خبر وي، هغه بیا د دښمن برنامه خپل وطن کې مخته نه بیایي، هغه بیا جهاد نه د پل په ورانېدلو کوي، نه هغه جهاد د قیر سړک په خرابېدلو باندې کوي، نه هغه داسې یو هغه تاسیسات چې خدمات عرضه کوي ولس ته، هغه بیا له بینه نه وړي، ځکه چې دا هغه نه ده، دا مبارزه نه ده. نو ځکه دا یو ستراتیژیک هدف د افغانستان د دښمنانو ده چې که غواړي یو نسل دومره ساده او بېخبره او نااشنا پاتې سي، هغه به داسې یو باسواده مور ونه لري، نو هغه به بیا دوی په خدمت کې یو څه رقم چې دوی ورته وایي همغه رقم به مخته سي. همدې پوښتنې ته همدې موضوع ته کې یو پوښتنه داسې مطرح کړمه چې تاسو ورته اشاره مو کوله که دغه اوږدمهاله بندیزونه دوام وکړي. متاسفانه دغه 2 کاله ډېر زیات وخت دی چې ښځې له تعلیمه محرومه پاتې شوې. کامله دا به څومره د دوی په راتلونکي باندې منفي اغېزه وکوي د افغان مېرمنو؟ بالکل کاملا. اوس وګورئ چې د افغان مېرمنې هر څه اخیستي دي، نن افغان مېرمنې په اصلا په ټولنه کې وجود نه لري، بالکل حذف شوې ده، که هغه اقتصادي فعالیتونه کې دي، که هغه په سیاسي فعالیتونه دي، که هغه په ټولنیز فعالیتونه کې، ښځه نور اصلا وجود نه لري، ښځه خپل ځان ته نور تصمیم نشي نیولی، حتی یو مړۍ ډوډۍ چې باید دوی پیدا کړي هغه نشي کولی. نن چې مثلا که تاسو دغه راپورونه ولولئ، هغه زیاتره قرباني د دغه ولږې او د بېچارګۍ او تنګدستي سره مخ دي، هغه همغه مېرمنې دي چې نارینه همراه یا مثلا پسله نه لري، که هغه زوی ده، که هغه میړه ده، که هغه ورور ده. موږ په دې 4 لسیزو نه چې زیات افغانستان متاسفانه په جنګ کې ښکېل او تپل سوي جنګونه موږ مخته ویوړه، موږ زیاترین تلفات زموږ نارینه ورکړي دي. هغه نارینه اکثرا داسې کسان په کور کې پرېښي دي چې اصلا اوس هغه یو بل ناناور په کور کې نشي او نارینه. نو تاسو فکر وکړئ چې د دغو ښځو ژوند به په کوم حالت کې وي. نو منفي حالت منفي اغېزه خو دا چې هغه خپل روزنیز هغه ضرورت خپل نشي پوره کولی. کله چې مثلا د ورځې هغه ډوډۍ نه لري، نو هغه به څنګه کولی شي چې مثلا د رواني لحاظ به هغه تقویه وي، هغه به څنګه کولی چې په ژوند کې نور مسایل ته رسیدګي وکړي، چې هغه که د افغانستان د آبادي مسله وي، که د افغانستان لپاره د نور برنامه مسله وي، نو دغه په ونډه به مثلا 0 ته رسیږي. نو یو څوک چې په ټولنه کې حضور نه لري، نو هغه اصلا یا فعال نه وي، هغه بیا نور حضور نه لري. یعنی ښځه اصلا کاملا حذف شوې ده، که د هغه د دنیا په مسایلو کې ده، که د هغه د منطقې په مسایلو کې ده، د ښځو حقونو مسله ده، که د تعلیم مسله وي، که د تخنیک مسله، ټول مسایل نه حذف شوي. نو دا خو یو مطلق منفي تاثیر. اوس په راځو کې چیرې د افغانستان نیمایي نفوذ دغه ونډه یا دغه پسلغه کانټریبیوشن یا د دوی هغه رول چې لوبولی شي، که هغه حذف کېږي، د دې پایله به افغانستان ته څومره قیمتي وي. اصلا افغانستان لپاره دا یو بدترین خیانت ده چې روان دی. د مېرمنو په ژوند کې خو مطلق په همدغه اوس ورته ډېر یو منفي تاثیر لري. کېدای شي دوی په ژوند کې یو کال بعد یا 2 کال بعد یا مثبت بدلون راشي، بیرته یو نورمال ژوند ته معلومدار یو منفي اثرات خو به اما افغانستان څو کاله شاته پسله وتنبول شو. یعنی د ښځو حذفول د دغه قیمت به افغانستان ورکوي او دا بیا جبران کوونکی یو هغه نه ده. او په اقتصادي اړخ کې تاسو ورته لږ اشاره مو کوله، په دې کې شک نشته چې ښځې د ټولنې نیمایي قشر دی تشکیلوي. په مختلفو اړخو کې موږ نور هېوادونه هم ګورو چې څومره مهم رول لري، په خصوص په اقتصاد کې. کله چې ښځې کار کوي، سواد ولري، حتما کار کوي، د کور نفقه راوړي او کومک کوي او د هېواد په اقتصادي وده کې مهم رول لوبوي. د دوی د تحصیل نه محرومېدل طبعا دا به د څومره دوی په کار باندې اغېزه کوي، بالاخره د دوی د کاري فرصتونو نشتون د افغانستان په اقتصاد باندې په اوږدمهاله کې به څومره منفي اغېزه وکوي. ځکه کله چې ښځې حذف شي معلوم ده کاري اړخ نه موږ نیم قشر لاسه ورکړی دی. افغانستان هم د فقر سره لاسه نیرو د کار موږ د لاسه ورکړی دی. اقتصادي زیانونه به یې څومره دي؟ ګوره اقتصادي زیانونه خو مختلف دي. مثلا اول خپله کورنۍ کې تجارب ثابته کړې چې یو مېرمن که چیرې کار کوي دغه 90% عاید بیرته د کورنۍ د رغونې یا د ضرورتونو د پوره کولو لپاره مصرف کیږي.
یا نارینه په پرتله دوی خپل عاید زیاتره کورنۍ مانده د کورنۍ اقتصاد ښه کیږي، د خوراک بهتره کیږي، لباس بهتره کیږي، تعلیم سطح لوړه ځي، هغه ستاندرد ژوند اتومات پورته شي چې دا مستقیم هغه ده. د مملکت په اقتصاد کې ډېر مثبت رول لوبوي. اقتصاد پوهان وایي چې اوس چون د ښځې د کار نه ګوښه شوي د کال 600 تر 1 میلیارد د افغانستان ته خساره د ښځو نشتون د کار په ساحه کې ده. نو د خپل یو لوی نقص د مملکت اقتصاد لپاره ده، نه صرف د کورنۍ لپاره نه ده بلکې د خپل د مملکت په اقتصاد کې دوی هغه له 600 میلیونه ډالر دوی کمک و همکاری یا پس هغه کانټریبیوشن د مملکت د اقتصاد لپاره تر 1 میلیارد پورې دوی تاوان رسوي مملکت ته. نو معلومدار ده یو ستر زیان یا تاوان ده چې افغانستان ته رسیږي. او د کورنۍ په جوړښت کې به څومره منفي اغېزې ځکه چې طبعا د ماشومانو د سالمې روزنې کې د مور سواد مهم اړخ لوبولی شي. د صحي لحاظ نه کله چې ښځې په کور کې په دومره معلومدار چې رواني تکلیف باندې دچاره شوي دي یا مثلا که ناروغه ساعته پیسې نه لري خپله تداوي وکړي. یو شرط وایم چې که چیرې یوه ښځه کار ونه لري درآمد هم ونه لري د هغې هغه په کور کې د دې موقف هم ډېر له تاثیر هغه سوال لاندې ځي او حتی په ټولنه کې یعنی ښځه له هر طرف نه دا متاثره ده. معلومدار هغه مور چې عاید لري هغه میرمن چې عاید لري درس وایي کار کوي صاحب د نظر وي د هغې هغه موقف په ټولنه کې ډېر معلومداره وي او مختلف وي نسبت له هغه ښځې نه. حتی دغه د تاوتریخوالي مسله یا خشونت علیه زن تاسو که د دې دغه راپورونه وګورئ هغه میندې چې باسواده دي هغه میرمنې چې باسواده دي او صاحب د کار یا درآمد دي هغوی عمره د تاوتریخوالي تجربه نه که نسبت هغه میرمن ته چې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره دوی هغه لاس بسلا یو نارینه ته نیول شوی و. یعنې خپله دغه د تاوتریخوالي هغه منفي اثرات هم په هغو ښځو چې عاید یا درآمد یې درلوده کافي کمتر و نسبت دغه چا چې حتی د لباس محتاج و د یو مړۍ ډوډۍ محتاج و د ډاکټر د دوا د فیس د مسایلو محتاج و. یعنې په هر لحاظ د ښځې په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر کوي. فکر کوئ د افغانستان خلک خپله مسؤلیت لري د هیواد نه بهر کمپاینونه شته دي د ښځو د حقوقو په اړه باندې. په افغانستان کې هم ښځو دا جرأت کړی دی چې لاریونونه وکړي د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر باندې تحصیل. اما اوس راځي د نارینه‌و مسؤلیت په افغانستان کې. فکر کوئ چې افغانستان ټولنه په داخل کې خصوصا نارینه ټولنه پلارونه ورونه دا مسؤلیت لري چې دوی هم راجګ سي لاریونونه وکړي د ښځو په حمایت د تحصیل په اړه باندې په طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا هم کېدای شي یو د حل لارې وي د فشار لارې وي تر څو اصلا معلومدار افغان ولس مسؤلیت لري. داسې نه ده چې دوی فکر کوي چې اوس بیا بهرني موږ ته کوم تغییر یا تحول راوړي او نه موږ طرفدار د جنګ چې مثلا هر څوک د توپک راواخلي او تود جنگ دی شروع کی. زما په نظر هر افغان باید حق اظهار نظر لري، باید مثلا سره راټول سي فیصلې وکړي، قومي مشران لاړ سي مثلا طالبان سره خبرې وکړي، ځوانانو ګروپونه باید لاړ شي. دلته د افغانستان مسله او هم د دوی د بچو د راتلونکي مسله ده. نو دې لپاره باید دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. در رقم دوی خاموشي زه فکر کوم نو طالبان خو نشي کولی که چیرې همدغه د کابل خلک راپور سي. د کابل کې موږ تقریبا 5 تر 7 میلیونه پورې حسب کېده چې دومره نفوس دی. په دې کې د 1 میلیون نفر چې وایي چې موږ د نجونو مکاتب غواړو چې خلاص شي. طالبان خو نشي کولی چې 1 میلیون نفر په زندان کې واچي او نه 1 میلیون نفر به شکنجه کولی شي. دومره خو دوی امکانات نه لري. نو دې خاطر فکر کوم چې د ولس خاموشي او در رقم بزدلي دا یو دې قیمت به با افغانستان پرې کوي. دوی باید چې راویښ سي، دوی باید چې راپورته سي او دوی باید چې لاړ سي. د خبرو اترو لارې نه په طالبان دا فشار راوړي چې دا زمونږ بچیان دي، دا زمونږ وطن دی، موږ په دې ملک کې اوسېږو. دا تاسې هېڅ نشئ توجیه کولی چې دوی باید ولې دا مکاتب بند شي. مکاتب باید خلاص شي او موږ د مکتبونو پرانیستل د نجونو په مخ باندې غواړو. طالبان مجبور دي چې بیا تمکین وکړي او که غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو دا کابل کې چې 1 میلیون نفر راپورته سي ډېره ستره خبر ده. په دې کې هغه ادعاګانې چې ځینې د منطقي هېوادونو کولی شي د افغانستان خلک د فرهنګي لحاظ نه په ځینو سیمو کې نه غواړي چې خپل اولادونه نجونې ښوونځیو ته واستوي.
کوم فرهنګي مسله مثلا ولایاتو ته سفر کړی دی وکیل وي فکر کوي چې دا خبره رښتیا ده ګوره، که دا هسې همغه د دریم لاس خبره ده دا د مغه د دریم لاس خبره ده که عمران خان ویل چې دا فرهنګي مسله دي که هغه په نوم د اکرم نومې د څه نومې دغه یو د دوی سفیر په هغه کې چې د نماینده په ملل متحد کې دا د دشمن هغه شومې توطیې دي چې غواړي په بین‌المللي سطح توجیه کړي که چیرې دوی یوه صدراعظمه درلوده د اسلامي مملکت اجرایوي مشره وه د مملکت په افغانستان کې شپږ کلن ماشوم حق تعلیم نه درلود. دا څه رقم اسلام دی چې د ډیورن اپالو یو ښځه کولی صدراعظمه د مملکت واوسېږي چې له 1.5 میلیونه زیات نفوس درلوده او دې طرف ته یو شپږ کلنه ماشومه ښوونځي ته نشي تللی. نو ګوره موږ راځو په کبرا نورزۍ چې د افغانستان اولینه ښځینه وزیره وه. هغه د قندهار د مغه ځای نه چې فعلا د طالبانو مشر ده او د عین قوم نه وه. دا له 50 که 50 کاله مخکې د هغه شوې وه، اولینه وزیره وه د قندهار د ولایت د نورزۍ د قوم. ولې موږ د کوم فرهنګ نه خبره کوو؟ یا معصومه عصمتي هم هغه 15 کاله او 15 کاله مخکې څه کم 15 کاله مخکې چې راغله اولینه نماینده منتخبه نماینده د قندهار نه راغله د پارلمان د افغانستان د ول تل فرهنګي مسایل مطرح نه و. دا ځکه ما دا دوه مېرمنې هغه وکړه چې د مغه قندهار نه چې چېرته چې فعلا د طالبانو مشرتابه ملته ده او د ښځو په خلاف تصامیم نیسي. هغه د وخت پاچا نه وي راوستلی، هغه د وخت معرف وزیر یا دوی نه وي راوستلی یا د پارلمان نه. دا هغه بهادرې ښځې وې چې د خپل وړتیا په اساس باندې راغله. دي یو وزیره د صحت عامې د افغانستان او بله نماینده د قندهار په پارلمان کې شوله. باید موږ دا قبول کړو چې دا فرهنګي مسایل نه دي. همدارنګه ناتا راتبزاد یوه ډېره په هغه وخت کې مثلا د پرچم کې په حزب کې دا یوه بسلا هغه پیشکش مخکښه سیاستواله وه چې هغه په رایو باندې راغله، رایو واخیستله ناتا راتبزاد. همدارنګه رقیه ابوبکر. یعنې درې مېرمنو وکړی شو چې د خلکو رای واخلي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. موږ دا له تقریبا 80 کاله مخکې خبره کوو. نو 80 کاله بعد او د دومره په نوې ټکنالوژي کې څنګه کولی شي بیا اوس هم تاسو مکتب خلاص کړئ، خو هغه څوک چې خپل لور نه غواړي به نه لېږي، هغه څوک چې خپل لور غواړي. په افغانستان کې څو میلیون ماشومان تلل مکتب ته؟ 4-5 میلیونه نجونکۍ ښوونځیو ته تللې. دا حکومت په زور نه وي راوستلی، نه خپل حکومتونه ځان ته یو درد سر جوړو، بلکې دا د خلکو غوښتنه او بلکې نظر په محاسبه باندې 3 میلیونه ماشومان له مکتب نه پاتې وو ځکه چې هغومره امکانات موجود نه وو او منتظر وو که امکانات پیدا شي دوی ښوونځي ته لاړ شي. خلک ښوونځي غواړي، هغه څوک چې غواړي هغوی ته پرانیزئ، هغه چې بیا نه غواړي نه به ځي. اما هغه څوک چې غواړي تاسو ولې ممانعت کوئ؟ البته دا هم باید ووایو چې مطلب دا ده چې د فرهنګي مسله نه ده، دا د همدغه پاکستانی استخباراتو یو غلطه پروپاګاندا ده. غواړي چې دنیا ته د ذهنیت ورکړي چې ګوره که اوس مکاتب باندې ځکه چې فرهنګي مسایل دي. په ژواک هم ډېر داسې راپورونه درلودل، البته په تېرو کلونو کې کله چې جمهوریت نظام و چې د مثال په توګه باندې چې خلکو د سیمې خلکو د کلو خلکو خپله پیسې تورولې. یعنې موږ د دې شاهد وو د داسې راپورونو چې خپله به یې ښوونځي جوړول او هلته به یې خپلې لوڼې زه په 2003 کې تللی وم پکتیا ته، بخښنه غواړم په 2004 کې پکتیا کې په ځاځي ولسوالۍ ته تللی وم، یو لرې کلي کې چې هلته مکتب نه و. د کلي ښځو سره مې وکتل، زه تللې ما خپله د چټکو زده کړو یو برنامه درلودله. نو هغه ښځو سره مې خبرې وکړې ستاسو ضرورتونه چې دي وم. زه هېڅ شی هم نه غواړم، زه غواړم چې مکتب راته جوړ کړي چې سبا زما لور د ما غوندې ژوندونه لري. بالکل. او د هغې مختلفه ژوند دي. ګوره هغه د کلي ښځه وه او هغه کلي کې هېڅ نجونو مکتب نه و. وایي زه غواړم چې د ما لور مختلف ژوند تجربه کړي، زه مکتب غواړم. ګوره هغه د کوم فرهنګ کې لویه شوې وه، هغه مطلق یو کلیوالي ژوند یې درلوده، اما هغه د نجونو مکتب غوښته. رابسو د نړیوالې ټولنې رول ته، خو مخکې له دې یو لنډه پوښتنه دا دی چې ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي په افغانستان کې، د هر اړخ نشي کولی، که اقتصادي وضعیت دی، که د کار دی، که د تحصیل دی، که تاوتریخوالی دي. د دې وضعیت اصلي مسؤل څوک دی نن ورځ؟ ځکه 20 کاله ډیریو په دغه نوم باندې امتیاز ترلاسه کړ، که هغه نړیواله ټولنه وه، که افغان حکومت و، که نهادونه وو، ولې نن ښځې داسې محرومې پاتې دي؟
اساسا د ښځو دغه وضعیت نه د چا مسؤلیت دی؟ څوک ډېر ملامت بولي پکې؟ زه خو فکر کوم چې هر افغان د دې مسؤلیت لري، د فعلي وضعیت مسؤل موږ هر افغان په خپل هغه د خپل سطح صلاحیتو مسؤلیتو یا موقف چې په ټولنه کې درلود، موږ هر یو مسؤل یاستو. هیڅوک د دې مسؤلیت نشي مبارک کېدلی، هیڅوک هم نشي کولای چې وایي چې د دې مسؤلیت د 2 یا 3 نفرو په غاړه باندې. دا 20 کاله افغانستان سره زیات کسانو جفا وکړه، ځینې کې میلیونران شو، خپل کورنۍ د باندې ځای په ځای کړلې او سرمایه ډېره زیاته لري. یو چې دا د استخبارات منطقي لپاره کار کولو هغه ورته لومړیتوب درلود. یو ځینې کسان د قوم په نوم باندې ګروپونه هغه یې جوړ کړي. یعنې مختلف کارونه وشو چې یوازې چې افغانان سره یو شي، په یو ټغر سره راټول شي، د افغانستان باره کې د یو افغان په شکل باندې ورته کار وکړي. هر یو کوشش وکړه چې قومي او ژبني او سمتي او تنظیمي حتی مذهبي مسایلو ته لمن وایي که د افغانستان کې یو هرج و مرج رامنځته شي. په دې کې موږ ټول مسؤلیت لرو چې باید دا قبول شي، که هغه اجرایه قوه وه، که هغه پارلمان و، که هغه د قضایه قوه وه. یعنې فساد و تنظیمي مسایلو، حتی اوس ګورې موږ امنیتي سکتور وزیر به 12م صف نه ولی خالته وزیر کېدلو که نه، ځکه چې همدغه تقسیمات وي له بن چې یو اساس بنیاد ډېر غلط کېښودل سو. یعنې هغه وړتیا اساس نه شو، بلکې هغه قوم و سمت و تنظیم اساس شو. همدغه یو بدترینه جفا وه او افغانان هم په دغه سیاست کې دومره بې تجربې وو، دوی باید په هغه وخت کې دا مسله نه وای منلې. موږ باید واقعا دغه ډیموکراسي او دغه جمهوریت موږ کامیابه ساتلی وای. هم متاسفانه سره دا مسله وشول. دو مسله اوس بین‌المللي ټولنه ده. بین‌المللي ټولنه متاسفانه موږ فکر کوو چې بین‌المللي ټولنه په افغانستان ته راغلې دې لپاره چې افغانستان جوړ کړي. مګر هر څوک د خپلو ګټو لپاره کار کوي. بالاخره باید موږ په دې باندې پوه شو چې نور نه زیات امریکا ملامت کړو نه اروپا، موږ خپله ملامت یو. هغوی هغه شعارونه استعمال کړه کوم هغه شعارونه چې هغه وخت کې پیسه فروش درلوده، مارکیټ درلوده او یو ښه بهانه وه چې دوی څنګه کولی شي چې په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې ماندر ځینې منابع م افغانستان ملو سره شریکه کړلې چې افغانستان لږ ورغول شو، جینه آباد شو، کاروبار پیدا شو، پیسه افغانستان ته دننه شوله. اما په یو ځلي داسې شا وراړول، یعنې دغه د هغوی هغه خو کله چې ګټې وي د خپلو ګټو لپاره ګوره د هغوی د دوام ورکړه. اما په کله وه چې مثلا لوبه تغییر وکړه، یو بهانه پیدا شو، هغه کوم شیان چې دوی ویلي، هغه کوم شعارونه چې وکړه، هغه ټول بدل شو. یعنې باید دا قبول کو که پاکستان مداخله کوي فکر کوي دی که د افغانستان په ورانولو کې د ګټه ده، که ایران مداخله کوي فکر کوي چې دوی د افغانستان په هرج و مرج کې دوی ګټه ده. کله د افغانستان اوبه باید وخوري، کله باید هغه مذهبي ګروپونه چې دوی پر متعلق دي هغه باید دلته په افغانستان کې ژوند، هغه باید داسې مخ ته ولاړ شي. که حتی هغه یعنې مختلفو قومونو مملکتونه چې په نور مملکتونه چې په عین قوم او ژبې کسان په افغانستان کې درلود، دا کارونه روان باید موږ قبول کړو. یعنې استخباراتي کړیو په افغانستان کې ډېر ژور یا عمیق لاس درلوده. اما مربوط دا و چې موږ په صفت افغان ولې د هغوی په خدمت کې ولې نړیوالې ټولنې هغه کسان چې افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه درلودل، هغوی خو همدغه شعارو او د ښځو د حقوقو په اړه باندې د ښځو د تحصیل، د نجونو د تحصیل، دا همیشه په تېرو 20 کلونو کې په نړیوالو کنفرانسونو کې دوی د مهمو لاسته راوړنو په حیث کارېدله. دا سوژه کامله ولې اوس څه فکر کوئ چې ولې یو ځلي ورته شا وراړوله او د افغانستان ښځې په داسې یو وضعیت کې داسې یو نظام ته پرېښودلې، داسې یو رژیم ته پرېښودلې چې نن د هر څه نه محرومه دي؟ کاملا ګوره نړیوالې ټولنې دغه رول او مسؤلیت او په دغه شکل باندې شا اړول دلیل یې څه و؟ څومره دا غیر اخلاقي؟ ګوره په سیاست کې اخلاق نه مطرح کېږي، دا باید پوه شو. دوی ته لپاره همیشه خپل ګټې اجازه راکوي، دوی خپله ګټو ته لومړیتوب لري که نه. حقوق بشر مسله ده، یعنې د انسان حق دا خو یو ډېر اخلاقي موضوع ده که نه. دا باید نړیوال ستندردونه دي. کاملا نه، خو اوس راځو همدې خبرې ته که نه. اوس بین‌المللي ټولنې لپاره بالاخره باید موږ افغانان باید دا زده کړو چې د هر چا لپاره دوی ګټې لومړیتوب لري. د موږ ګټه ورته لومړیتوب نه لري، خو که موږ ډېر هوښیار او آګاه او با تجربه کسان موږ به د خپله ګټې له دوی ګټو سره موازي تعریف کړی وي چې باید مخ ته ورتللی وای. یوه موضوع ټول کې باید بیا هم مسؤلیت موږ ته متوجه کېږي. موږ باید دغه فرصتونه نه ولې د افغانستان د یووالي، د بقا، د خودکفایي او بدیل لارو باندې فکر ونه کړو. موږ همیشه فکر کوو چې د بهرنیانو څه مشوره راکوي هغه هغوی خپل کارونه کوم وخته پورې چې دوی ګټې وي ما رقم ورته ویل شو، ما رقم مخې بوته.
وروسته په دې کې باید اعتراف وکړو چې د منطقي استخبارات ډېر منفي رول ولوباوه. موږ خپله خو یو اندازه فساد او هغه ما څه ویل که نه چې نه بدیل لارې د خودکفایي پیدا کړې، نه د تمویل پیدا کړلې، نه مو د یو ښه ملت جوړولو په فکر کې، او نه مو هغه پس هغه ملي احزاب تقویه کړل، رشد وسو. یعنې هر شی ډېر نمایشي سو، ډېر هغه سو ظاهري هغه یې کوه، اما په حقیقت کې په هغه شکل څه پیدا جوړه شوې ډېر اساسي بنیادي د افغانستان لپاره نه وه. یعنې موږ په دې کې بیا ملامت راغلو چې مسله د فساد ډېر اوج ته ورسېدل، ناهله کسان مثلا په کار باندې وګمارل شو، هغه کسان چې وړتیا درلوده هغه ته فرصتونه برابر نه شو، چې دې کې په دې کې موږ پاتې راغلو. په څنګ کې د موږ په اصطلاح هغه ممالک چې همیشه افغانستان ته یو خیرن سترګې لري، ورته ګوري په دې سترګو باندې، هغوی ډېر فعاله او حساسه رول ولوباوه. یو طرف د افغانستان همیشه مخالفین که دا 4 لسیزه کې د افغانستان مخالفین همیشه جنگ ته وهڅول، جنگ ته آماده کړل، تمویل یې کړل، تجهیز یې کړل، انګیزه یې ورته ورکړل او ویې لېږه جنگ ته، او جنگ په ډېر منفي شکل باندې جنگ. یعنې هغه مسلحانه هغه ته امکانات هم د مذهبي لحاظه برابر کړل، نظامي لحاظه دا جنگ هم دي تود وساته، او دنیا ته هم دا قناعت ورکړي ان هغه ډله چې دوی ورنغه کوو همدا رقم. اوس وګوره که د اول دورې جنگ د شورویانو مقابل کې کله چې مثلا په ژنیف کې د ډاکټر نجیب د وخت وزیر التزي د موږ جهادي رهبرانو دومره تشویق کړ چې تاسې مه ځئ، ځکه چې هغوی فکر کوي د دوی لپاره توهین دی څنګه التزي د پاکستان وزیر ځي التزي د افغانستان نمایندګي کوي. نو دې ته پوه چې موږ څومره په دغه سیاست کې موږ خام او بې تجربې یو که نه. دا یوه اشتباه هلته وسو، دوم وارې اشتباه وسوله چې طالبان هاتي اعظمي کوشش وکړي چې د افغان حکومت د نه لا امریکا نه سره تعاقد وکړه له افغانستان، خو که موږ په دوحې کې افغان له افغان سره ناست په تفاهم رسېدلی نه به دا وضعیت نه و، نه به سیستم په رسمیت پېژندل کېده، نه به په ګډه کار هم و، هغه نیمګړتیاوې چې جمهوریت درلودلې هغه به اصلاح شوې وي. یعنې د افغانستان مخالفینو ډېر یو ښه ذهنیت مغه بهرانیان ته ورکړ چې نور د افغان حکومت نه دا لاس واخله او دا یو ښه بدیل ده او دا امکانات. اما هغه قصه ټوله هغه سوه، او هم طالبانو چې مثلا په دوحې کې کوم هغه په هغه شکل چې دوی خپل ځان معرفي کړي هغه مختلف و. الان چې دوی اصلي تصمیم ګیرنده نه و، تصمیم ګیرنده د کوټې شورا وه. د ښځو برخه کې هم دا خبره بالکل هغوی ګوره هغوی خو دا موافقه هم کړې وه چې دا به کېږي دا ټول مسایل، اما هغه اصلي تصمیم ګیرنده هغه نه و. یعنې په دې کې استخبارات پاکستان دومره قوي رول ولوبه په شمول د قطریانو چې دا ذهنیت امریکا ته ورکړل چې راشه به ګل ګلزار وي، خو یو سوله ییز انتقال به له جمهوریت نه یو اسلامي حکومت ته وشي، په ګډه به یو حکومت جوړ شي دغسې. منتها دفتن دا سقوط د ډاکټر اشرف غني وطن او سره له ټیمه میدان تخلص دغه هم ټوله مختلفه شوه. او په څنګ کې راځو د کوټې شورا چې دا مطلقه ایسایل که د مذهبي ګروپونو له طریقه و او که خپله مستقیم مشورتي هغوی اصلي تصمیم ګیرنده و، د هغوی هم همدغه و چې جلکې به مکتب ته نه ځي، ښځې به په کور کې بندیانېږي. یعنې رول د خلکو ډېر منفي او خپله په دې کې خلیزات رول هم ډېر مهمه دی، ځکه چې دې مسلې ته راځم. غواړم دغه نړیوالې ټولنې رول او د سولې پروسه تاسو مخکې اشاره وکړه چې په قطر کې کله چې د سولې پروسې خبرې وسولې طالبانو یو بل دریځ درلوده. ظاهراً مطبوعاتو کې کومې خبرې چې اوس که تاسې وګورئ په هغه وخت کې طالبانو کولې دا و چې ښځو ته د کار اجازه ورکوي، یو نقل قول یې دا دی چې تر ډاکټرا پورې کولی چې خپل زده کړې وکوي. اوس هم صنف ته نسي تللی، اوس هم صنف ته نسي تللی. فکر ځکه دا پروسه خو ډېری په راس کې امریکایانو چې خلزات مخکې افغانان خو نه فکر کوي د دغې د طالبانو د اصلي فکري سټرکچر نه یا هغه جوړښت نه چې ښځو ته به اجازه نه ورکوي. امریکایان د نړیوالې ټولنې دې نه هم خبر وو، خلیزات خبر وو، ولې نه غوښتل چې د افغان ولس ته رښتیا ووایي چې نه طالبان کوم څه چې دوی اوس وایي مګر هغه څه چې موږ معلومات لرو بل شی دی، قصدن په اعتبار وکړو یا هغوی هم نه وو خبر. زه فکر کوم چې د امریکایانو لپاره او خصوصا د خلیزات لپاره د ماموریت کامیابېدل او دغه پروسې نه ځان خلاصول چې نور له افغانستان نه باید د ښځو حقوقو ته مهمه نه وو. د ښځو حقونه ګوره د دې باندې و د سولې تړون اصلا د دوی د وتلو برنامه وه، هغه د سولې تړون نه و، ځکه سولې تړون چا سره کوو؟ امریکایانو سره کوو که افغانانو سره باید کړی وای، ځکه چې دوی خو په دغه تپل شوي جنګ کې 2000 امریکایان وژل شوي او 1.5 لک افغانان وژل شوي دي.
په دې نه 15 زره نه شاوخوا کې ملکي کسان وژل شوي، ښځې او ماشومان او نارینه که نه چې هغوی په نظامي هغو پر مربوط کسان هم نه وو. ګوره دا به یو ورځ به راځي د 1.5 لک چې تنه دې خوا وژل شوي، کېدای شي افغان هم نه پوهېږم څومره زره به وژل شوي. د دې جنګ قیمت افغان ورکړی او ناستم به د افغانانو کړی په خپل منځ کې چې ویې نه کړه. خلیلزاد یو ډېر منفي رول ولوباوه او د ډېر سطحي فکر کړی و. هغه چې شهاب الدین دلاور هلته اعلان وکړ، نورو فکر د ورباندې فکر وکړ چې د همدغه اعتماد د بدوي کې همدغه نمایندګي کې همدغه هغه دي. ما خو ټول چې دې کې استخباراتو ډېر یو فعال رول ولوباوه چې دغه حقایق په هغه سطح افشا نه کړي چې دا به د همدې د طالبان مشر سره باید خبرې سوی وای چې ای واقعا که دوی ته چیرې د افغانو میرمنو د زړه او یا د حقونو مسله وای، دا موضوع باید په لومړیتوب کې راغلی وای. په هغه 4 مواردو کې مثلا چې دي که نه هلته خو وایي چې بیا به افغانه بین الافغاني مذاکرات به کېږي، اسلامي حکومت لپاره به یو زمینه برابره کېږي. هلته د ښځو موضوع اصلا مطرح شوې نه ده. بالکل. یعنې زه فکر کوم چې دا بدترینه اشتباه چې وکړه امریکایانو وکړه چې نن زیاتره احساسي مسؤلیت هم کوي او نشي کولی چې په رسمیت هم وپېژني. دا همغه یو ډېر سطحي رول چې دوی ولوباو او دوی دومره ژور هغه نه وه کړی، محاسبه نه وه کړې. دوی فکر کوو چې په حکومت به دا رقم سقوط نه کړي، نه به رئیس جمهور وځي نه به وزیران وځي، نو دا به رئیس جمهور به محاصره وي او دلته به وایي چې اوس واک انتقال کوو، په دې کې به ځینې کسان د منځه دننه شي او دا مسله به دومره نه خرابېږي. هماغه خرابه شوله. رابو سو دې ته چې تر اوسه پورې ولې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلی چې طالبان دې ته قانع کړي تر څو نجونو ته اجازه ورکړي چې تحصیل وکړي یا د کار اجازه ورکړي، خصوصا د تحصیل. دلیل یې څه دی؟ ګوره بینالمللي ټولنه خو بار ورته وایي په مختلفو برنامو کې، په مختلفو اعلامیو کې او په مختلفو ناستو کې کوشش کوي ورته وایي تفهیموي چې بالاخره آخرین کس هم چې ډېر مهم کس هم لاړ، هغه صدر اعظم او وزیر خارجه د قطر و چې لاړ ورته وویلې او هغوی خپل دریځ ورته واضح کړی دی، ځکه چې هغوی بینالمللي ټولنه له فشار لاندې ده. ځکه چې کوم حرکتونه چې طالبان وکړي دوی خپل ځان ته مشکل جوړ کړ، ځکه چې دا ملکونه چې نشي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې هغوی خپل خلکو نه اوس تشویش لري، ځکه چې بیا خو دوی خلکو نه رای غواړي، دوی خو به انتخابات راځي، دلته خو اوس خو په اصطلاح سوشل میډیا مسله ده، اوس خو د انټرنیټ مسله ده، یعنې دوی باندې خورا هغه راځي چې دوی نشي کولی چې سرغړونه وکړي او د بشري حقونو سازمان اداره دی چې هغوی ورباندې نیوکه کوي چې دا هم غلط کړی هغه هم غلط کړی. د هغوی لپاره خپل هغه سیاسي راتلونکې مهمه ده چې نشي کولی. ولې ډېر فشار نه پرې راوړي. زما په نظر باندې په منطقه کې یا په دنیا کې داسې تحولات راغله چې هر بلاک اوس یو هغه حالت کې ده، په یو هغه نهایي تصمیم ته نه ده رسېدلی. دلته د اوکراین جنګ مسله سوه، دلته مثلا منطقوي په اصطلاح یو اطلاف جوړېږي یا بلاک ورته وایي، هر شی ورته وایي، که هغه روس ده که هغه چین ده مسله ده، په دې کې حتی د ایران مسله ده، په دې کې کېدای شي د هند مسله هم راشي، نور ممالک دي که د عربي ملکونو یو به دا طرفه جوړېږي، بل طرف منور غربي نړۍ ده، په راس کې امریکا ده چې د هغوی هغه ده. طالبان په دې موقع نه یو داسې حالت راغی چې دواړو طرفه کوشش کوي چې دوی باندې کافي فشار رانیسي. په دې باندې مطمئنه اوسېږئ چې روس هم د فعلي حکومت نه طرفداره ده، نه غواړي، اما د امریکا په خلاف جنګېدلی دی، د امریکا وتل د دوی راتګ د هغوی وتل باعث شو، نو ډېر خاطر یو وخت پورې دوی ته یو سیاسي رشوت ورکوي، که هغه قونسلګریانې دي، که هغه بینالمللي کنفرانسونو کې دوی ناستې وي، که سفارت په اختیار کې پرېږدي. بل طرف ته مثلا غربي بلاک ته چې هغو ته پیسې ورکوي، چې هغوی تشویش لري چې طالبان مثلا دې بلاک ته لاړ نه سي یا دې ائتلاف ته ولاړ نه سي. نو زه فکر کوم چې دا د اوکراین جنګ هم یو که چېرې دا یو نهایي هغه ته ورسېږي، بال هغه کېدای شي طالبان باندې دومره فشار راسي چې خپل دریځ واضح کړي، یا باید منطقوي ائتلاف ته ځي او یا به غربي ائتلاف ته ځي. خو هر طرف ته لاړ د ائتلاف حتما ورته مشکلات جوړوي، نو بیا هغه وخت کې به بیا دوی ته خورا مشکله وي چې دوام وکړي. نو فکر کوم چې دغه لوبه په دغه شکل یو مدت به دوام وکړي تر څو پورې هغه مسله واضح شي، برد و باخت معلوم شي چې پوتین بایلي او که ګټي او بالغه د ائتلاف نهایي کول طالبان بیا هغه وخت کې کافي هغه راځي فشار راځي. یعنې اوس نړیواله ټولنه په رښتیني شکل باندې طالبانو باندې په هغه شکل باندې چې ما په نظر چې عمره فشار باندې راولي نه دی راوستي. رابو سو دې ته بهر کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د مبارزین فعالین د دوی هڅې ستاسو په نظر چې تاسو هم پکې یاستئ څومره سره همغږي دي تر څو د افغانستان د ښځو غږ بهر کې پورته کړي، نړیوالې ټولنې ته ورسوي،
او په عین حال کې څه فکر کوئ چې دغه خوځښتونه بهر کې دغه غږونه به څومره نتیجه ورکړي مؤثره به وي؟ ګورې په بهر کې هم سیاسي حرکتونه شته دی او هم مدني حرکتونه شته چې مدني حرکتونه او په سیاسي حرکتونه مجبور هم د ټول د ښځو د حقونو د دفاع غږ پورته کوي او نیوکه کوي او د بین‌المللي ټولنې هم وایي چې ګوره دغه په فارسي کې وایي نقطې نارنګي د طالبان دغه یو لوی مشکل چې همدغه ده چې هغه کوم محدودیتونه چې بس ناروا محدودیتونه چې په افغان مېرمنې وضع کړي دي او هغه بنیادي حقونه ورنه اخیستي چې دوی باید نه وای کړي دا یو لوی مسله ده چې باندې د ښځې همدا وایي چې ولې د نجونو مکتب نه منسي ولې ښځه نشي کولی چې پوهنتون ته ولاړ شي ولې ښځه نشي کولی چې کار وکړي په اصطلاح یو باندې ډوډۍ پیدا کړي چې خپله کورنۍ تمویل کړي دغه یو ډېره اساسي او بنیادي مسله ده نو ښځه که غږ پورته کوي او پورته کړم نو زه دې باندې باید مطمئنه اوسېږي چې دغه اوسنی حالت هم چې په بین‌المللي ټولنه باندې بین‌المللي ټولنه کې حاکم ده دغه سازمانونه هم د همدغه د ښځو غږونه و چې د کسان یې متوجه کړي که هغه د بشر د حقونو سازمانونه دي که هغه د بین‌المللي پارلمانونه دي یا ملل متحد ده اتحادیه اروپا ده که نه یعنې دغه ټول هم د ښځو نیوکې شکایات سرخلاصې مکاتب مصاحبې همدغه د ورته وایي چې ولې تاسې ولې دومره بېتفاوته سئ ولې په افغانستان کې داسې هغه د حالت قابل د قبول نه ده نو ځکه چې یو دلیل هم چې دوی نشي کولی د ښځو غږ هغه ده منتها چې څومره مؤثره دي په هغه شکل چې باید مؤثره وایي ځکه نه دي چې تر اوسه پورې متاسفانه د افغان ډایسپورا یا افغان ټولنه چې د باندې ده که هغه سیاسي حرکتونه هم دې سره متحده سوي نه دي همغږي سوي نه دي او یو اجماع ته نه دي رسېدلي او که دا مدني حرکتونه خصوصا د ښځو حرکتونه هم دي هر کله چې که دوی هغه حرکتونه سره په اصطلاح سره یو شی شو یو قوي سټیج ځان ته پیدا کړي زه فکر کوم چې بیا به دوی یعنې ډېر قوي غږ هم ولري او دنیا بیا مجبوره ده چې تمکینونو کې غوږ ورته ونیسي اوس لږ زره دغه پیامونه لږ زره پس هغه پاشل شوي دي ډېر منسجم هم نه دي او زه فکر کوم چې یوازینۍ لار که د مدني حرکتونه هم لري چې باید سره یو ځای شي نور د قوم و ژبې او د جنس مسله یو طرف ته پرېږدي ځکه چې د افغانستان راتلونکی ډېر مهمه ده او همدارنګه هغه سیاسي حرکتونه چې دي نو باید افغانان سره متحد شي چې تر څو پورې واضح غوښتنه باید ولري چې څه غواړي معلوم ده ټول په مجموع کې همدا وایي چې د ښځو بشري حقونه د افغانانو خوندیتوب چې اوس مثلا اکثرا تهدید لاندې دي یا وژل شوي یا بندي شوي دي همدارنګه د افغانستان لپاره یو سیستم باید راشي چې خلک صاحب د اختیار اوسېږي چې راتلونکي حکومتونه که رای ورکړي په انتخاباتو کې هغه وکړي یعنې حکومتونه خودکامه یا په د کودتا لارې د جوړجاړي لارې د نه راځي بلکې د یو منل شوي میکانیزم لارې د راشي تر څو پورې مشروعیت ترلاسه کړي بین‌المللي مشروعیت هم پیدا کړي داخلي هم پیدا کړي د افغانستان وضعیت بدل شي البته یو مسله باید ووایو چې په افغانستان کې هم د ښځو داخلي خوځښتونه هم ډېر مهمه دي او ډېر تاثیرات یې درلودل سړی باید له ونه باسو قربانیګانې جرأت خو یې وکړه که نه جرأت یې وکړه که نه چې نارینه تر اوسه دا جرأت نه کړی اما افغان مېرمنې په ډېر سوله ییز شکل ووتلې اما متاسفانه زه فکر کوم چې هر څومره دغه افراطي عکس العمل وښیي یوه د طالبان ګټه وکړي دا همدا حرکتونه ډېر مهمه شول په دغه کې به غوښتل وپوښتم مثلا دغه حرکتونه ځکه په افغانستان کې نجونې ښځې په داخل کې راجګې سوې خپل غږ یې پورته کړي تهدید سره سره زموږ عکسونه مول داسې مخامخ کلاشینکوف ورته او بیا هم بندي هم سولې څه فکر کوئ چې د دې د لا معاصرېدو په خاطر باندې څه باید وسیسي دغه داخله خودجوشه حرکتونه په منسجم شکل باندې انکشاف وکوي مخته لاړ شي او نور هم ښه نتیجه ترلاسه کړي د افغانانو چوپاتې کېدل فکر کوم دا تاوان کوي د هغوی راویښېدل همدغه حرکتونو سره یو ځای کېدل او د حرکتونو په منځ کې هم سره یو ځای کېدل دا مهمه ده چې افغانان باید غوښتنه له خپل فعلي حاکمیت نه باید جدي ولري او واضح چې ورته وایي چې که غواړي که نه غواړي مکاتب موږ نور خلاصول غواړو او دا موضوع مهمه ده یعنی نور محافظه‌کاري یا ویره یا ډار په کار نه ده ځکه چې حداقل که 15 میلیونه اوس په افغانستان کې څوک اوسېږي 15 میلیونه که د 1 میلیون هم که دوی په فکر باندې برابر کسان د 14 میلیونه کسان دوی نشي کولی بندیانې کړي یا شکنجه کړي نو غوښتنه مهمه همدا ده چې نور افغانان باید د ویرې نه لاس واخلي غوښتنه باید وکړي یو مسله چې
دا باید وشي او هغه کسان چې د باندې دي دا مهمه ده چې د دوی رابطه داخل کې باید څنګه سره واضح شي تر څو په د پیام یو پیام وسیږي یعنی داخلي او بهرنۍ غوښتنې کله کله حتی هغه مېرمنې چې په داخل کې دي بیا فکر کوي چې هغه مېرمنې چې د باندې دي هغه له دوی نه نمایندګي نه کوي یا هغه کوي چې زه فکر کوم چې موږ باید په صفت افغان دغه اختلاف دغه تقابل دا باید دین لاس واخلو ځکه چې ټول یو پیام لرو چې په افغانستان باید آرامه شي افغانستان به لومړیتوب ولري او د افغانستان ولس نو دا مهمه ده چې د افغانانو همغږي کېدل اتحاد انسجام ډېر مهمه ده د افغانستان په ګټه ده طالبان به په دې باندې پوه شي بجای دې سي لاس 20 نفره مېرمنې چې راوځي هغه مسله الکان او هغه بې تجربې او هغه څه ورته وایي لږ زر په جنګ کې لوی شوي کسان ته هغه ته اسلحه ورکړې ده او هغه حتی خطر دی د په دې نجونو باندې هغه وکړي او استخبارات هم هر څوک غږ پورته کړي بندیخانې ته چې بهتره ده چې افغان ولس ته دروازې پرانیزي د خبرو اترو افغانانو سره کینی ځکه چې افغانان داسې حکومت غواړي چې دوی ته خدمات ارزښت کړي دوی ته ډوډۍ پیدا شي دوی ته امکانات کار پیدا شي بچي باید درس ووایي دا اوس دا بازار نه لري چې ولا موږ امنیت راوستو خو پرون خو ته امنیت د تا د وجه نه خراب نن بیرته که نن تا چا سره جنګېږي نو دا امنیت تر څو پورې تاسو غواړئ په افغان ولس خرڅ کړئ خو چې امنیت راوستئ خو اوس زمینه د کار پیدا کړه امنیت راوستئ نو بیا د نجونو بل په مکتب ته نه پرېږدي وایي چې شرایط نه دي آماده ته خو وایي چې ما امنیت راوستی ده نو بیا د نجونو په دې معنی چې ته اصلا باور نه لرې د نجونو په تعلیم باندې او ته مخالف وایي نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم دا ښایي چې په افغان ولس باندې اعتماد وکړي د دښمن په سترګه نه ورته ګوري که هغه د باندې د افغانستان د دښمنان نه دي او که داخل کې بلکې موږ اختلاف نظر یا تفاوت نظر لرو او دغه د اختلاف او تفاوت د خبرو اترو لارې نه حل کېږي او باید په یو تصمیم سره ورسېږي ځکه چې دا 2 کاله تېر کول د چې نه افغانستان ته کومه ګټه ورسېدله نه کار پیدا شو نه روزګار پیدا شو خلکو به ډوډۍ خرڅ کړي خپل خلکو خپل ماشومان خرڅ کړي انسانان خرڅ شو دا په انګلیسي باندې وایي چې انف دا بس کافي ده زه فکر کوم چې نور له د خودخواهي نه باید دوی لاس واخلي د منطقي استخباراتو باندې اعتماد نه کوي هغوی خپله ګټې لټوي افغانستان به د انزوا نه وځي دا به هغه وخت وځي چې افغانان په یو سټیج باندې سره راټول سي خبرو ته سره کېني او په یو تفاهم رسېږي او ښوونځي خلاص دي نجونو دپاره روسي پوښتنه هغه ستاسو شخصي او یو بله خبر چې روسي مخکې هغه نه چې صرف موږ مکاتب نه غواړو چې صرف مکاتب د خلاص شي زمینه د کار ښځې حق دی د هغه په هغو کرسیو کې د کار د چې کار ورته ورکړی شي یا حق د کار ورته ورکړی شي چې هغه د تصمیم ګیري هغه وي یعنې ښځه باید بیرته سیاست ته داخله شي د دې خبرې په دوام سره ورسې پوښتنه همدا دی چې تاسو هم په افغانستان کې ډېره موده کار کړی دی په سیاست کې وي په ټولنه کې وي څه فکر کوئ داسې آینده وینئ چې یوه ورځ به بیرته افغانستان ته لاړ شئ یو رول به ولوبوئ د افغانستان د ښځو د حقوقو په خاطر باندې او که چېرته زمینه مساعده شي طالبان که داسې فکر وکړو چې افغانستان د یو ډلې په حیث یو حقیقت دی فکر کوي چې کار ته ورسره د که یو زمینه مساعده شي بیرته افغانستان ته لاړ شئ او طالبان سره کار وکړو په یو حکومت کې په یو ګډ حکومت کې دې ته آماده یاستئ شرایط به مو څه وي یو شی غواړم درته ووایم ګوره طالبان ما رقم یو جنګي ډله ده له څه رقم چې هغه نور تنظیمونه چې هغه ډلې چې د روسانو په وخت کې جنګېدلې کله چې افغان ولس مغه جنګي ډلو سره کار وکړ خو دوی سره هم کار کولی شي ځکه چې هغوی هم داسې افغانستان ته صدمه رسوله چې هیڅ قابل د جبران نه وه تاسو وګورئ چې کابل د هغوی د لاسه وران شو ولس همیشه ډېر لوی زړه لري او همیشه مثلا گذشت نه کار اخیستی مهمه دا ده چې دا خلک بل دې کارونه لاس واخلي چې ولس باید تنګ نه کړي فکر کوم چې د افغانستان لپاره د افغانستان د ثبات لپاره باید ولس د خبرو د اترو لارې طالبان هم باید دغه فرصت یا زمینه چې دوی اوس حاکمیت کې دي دوی قدرت په لاس کې ده باید دا زمینه برابره کړي چې د ولس سره کیني تر څو پورې یو رای حل پیدا شي چې د هر طرف ته قابل د قبول وي په شمول د ښځو چې افغانستان نجات پیدا کړي او ولس نجات پیدا کړي د لاسو شلو دیرسو سلو د 200 سیاسونو شخصي اختلاف هېڅ هغه نه لومړیتوب نه لري لومړیتوب افغانستان لري د افغانستان ولس لري نن چې یو شی چې باید ووایم چې ولږه افغان ولس تهدیدوي او هغه آخري صفحه د ولږې چې قحطي ده
هغه دې صفحې ته تقریبا 9 میلیون افغانان خطر دي چې دې صفحې ته داخل شي. ابا ډېره خطرناکه صفحه ده، دې کې شمږ ډېر تلفات ورکو. یا مثلا 1 میلیون ماشومان چې د په اصطلاح د سوء تغذیې د وجې نه له مرګ تهدید سره مخ دي. دا مهمه ده چې دا باید وژغورل سي. نو د افغانستان نجات د ولس ژغورل د خبرو اترو لارې کېږي. طالبان باید له ټولو سرتنبګي نه لاس واخلي، له سختدریځۍ نه لاس واخلي، هغه څو نفره به له دندې نه باید ګوښه کړي او یا داسې وټی چې نور موږ تاسو سره دا رقم مخ نه کړی. افغانستان مهمه ده او ولس سره باید کښېني. کاروخیل صاحب ډېره مننه. او ښځې باید په دې ټولو مسایلو ټولو تصامیمو کې باید ښځې شامله وي. ډېره مننه درنو لیدونکو، له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه زموږ سره وئ. د سرنوشت تر بلې خپرونې به په خدای سپارم. الله مو